سامعینو، روژه د رحمتونو میاشت ده، روژه د برکتونو میاشت ده، روژه د مغفرت میاشت ده. روژه یو داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې الله جل جلاله قرآن کریم نازل کړی دی. قرآن کریم زموږ ستاسو لپاره اساسي قانون دی. قرآن کریم دی چې موږ تاسو ته مقدسې رښتې راښولې دي. قرآن کریم دی چې موږ تاسو ته مور د مور په حیث راښولې ده، پلار یې د پلار په حیث راښولی دی، خور یې د خور په ډول راښولې ده، لور یې د لور په ډول راښولې ده. که چیرې قرآن کریم نه وای نو موږ تاسو ته به دا مقدسې رښتې یوه هم نه وای معلومې. او دا قرآن کریم په دغه میاشت کې نازل شوی ده، نو دا میاشت ډیره د یو محترمه میاشت ده. دا میاشت د قدر او د احترام میاشت ده. په دغه میاشت کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي انسانان چې د روژې د میاشتې روژې ونیسي، دا فرشتي صفته ګرځي، په دغه نه خوراک او نه څښاک باندې له فرشتو سره مشابهت پیدا کیږي. د دغې میاشتې اول رحمت ده او مابین ځې مغفرت ده او اخر یې له اوره څخه خلاصون دی. او دغې میاشتې ته الله جل جلاله خپله میاشت ویلي دي، او د دغې میاشتې اجر الله جل جلاله وایي زه په خپله ورکوم. رسول صلی الله علیه وسلم وایي د هر شي ثواب چې دا څو چنده کیږي، په 10 چنده هم دی، په 200 چنده هم ده، خو د روژې د میاشتې ثواب الله جل جلاله څو چنده نه دی کړی، په حساب یې نه دی کړی. الله جل جلاله وایي روژه زما ده، زه په خپله اجر ورکوم، ځکه دغه روژاتي زما دپاره خوراک پرې ایښی دی، زما دپاره یې څښاک پرې ایښی دی، زما دپاره یې کوروالی پرې ایښی دی، زما دپاره یې نور شیان چې هغه ما حرام کړي دي هغه یې پرې ایښي دي. نو د دې ثواب به زه په خپله ورکوم. نو الله جل جلاله د روژې د ثواب حساب معلوم کړی نه دی چې یا به 10 چنده وي، یا به 200 چنده وي، یا به څونه چنده وي. الله جل جلاله زه په خپل لاس په خپله روژاتي ته ثواب ورکوم، ځکه د ټول شیان زما دپاره پرې ایښي دي. او روژه یو داسې میاشت ده چې په روژه کې ریا نه راځي. روژه ډیر داسې عبادات دي چې شیطان په سړي پسې وي چې ریا په وکړي، د عبادت یې له منځه یوسي. په روژه یوازینی داسې عمل ده، داسې فرض ده له الله جل جلاله له فروضو څخه چې په دې کې ریا نه راځي. ځکه د ټولو خلکو روژه وي، دا روژه سړی په خبر نه وي په سړي باندې چې خوري، پټه سړی روژه خوړلی شي خو ریا نه کې راځي. نو د روژې میاشت ده، دا د احترام میاشت ده، او د روژې میاشت د غمخوارۍ میاشت ده، د روژې میاشت د صبر میاشت ده. د روژې په میاشت کې شتمن خلک باید په حتمي و لازمي ډول باندې پر ناوسه خلکو باندې شفقت وکړي، له ناوسه خلکو سره مرسته وکړي، ځکه دا د مرستې میاشت ده. رسول صلی الله علیه وسلم وایي که یو څوک چاته روژه مات ورکړي، د هغه سړي به دومره ثواب وي لکه د روژاتي چې له سهاره تر ماښامه پورې روژه نیولې ده، څونه ثواب الله جل جلاله ورکوي، دغونه ثواب به د دوی وي. صحابه کرام عرض کوي یا د الله نبي نو موږ خو دونه څه ورکولی نه سو. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې یوه خورما ورکړي هم یې دغونه ثواب دی، چې یو غړپ اوبه ورکړي هم یې دغومره ثواب دی، او چې یو غړپ شیدې ورکړي هم یې دغونه ثواب ده. خو که چیرې ټول روژه مات ورکړي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي زما له حوض کوثر څخه به زه یو ګیلاس داسې اوبه ورکوم چې تر جنته پورې دی داخلیږي جنت ته، بیا به نه تږی کیږي. جنت ته چې د قیامت ورځ مسلمانانو ډیره لویه ورځ ده، 50,000 کاله ده دا ورځ. په دې ورځ باندې ځینې خلک په خولو کې تر پنډیو پورې ډوبي، څوک تر کونډو پورې، څوک د خولې تر داملونو پورې ډوبي. په دغه ورځ ډیره تنده وي. د الله نبي ته الله جل جلاله د ده په ناس کې یو حوض ورکوي چې اوبه به یې تر شهد و خوږې وي، تر عسلو تر شیدو به سپینې وي. دا به یو ګیلاس چې ورکړي تر جنته پورې چې داخلیږي، تر هغه ساعته پورې به نه تږی کیږي. نو موږ تاسو باید شتمن خلک د ناوسه خلکو غمخواري وکړو. موږ تاسو ډیر ناوسه لرو، کونډیانې لرو، یتیمان لرو، بې سرپرسته خلک لرو. نو شتمن خلک باید په دغه میاشت کې د الله جل جلاله لپاره
پر ناوسو باندې شفقت وکوي، جامې ورکړي، خوراک ورکړي، د اختر انتظام وکړي، د روژه انتظام وکړي، د پیشلمي انتظام وکوي، نو به الله جل جلاله پر ورحمیږي. الله جل جلاله وي چې د مځکې پر مخلوق یو څوک رحم وکړي، د اسمانو خاوند به پر هغه باندې رحم وکوي. الله جل جلاله رحم بیا ډیر پراخ ده، هغه تمام نه لري. نو موږ تاسو باید هر سړی له خپل وس سره سم کوشش وکړو چې څونه شته لرو دغونه له ناوسو سره د خپل شته په اندازه باندې کومک وکړو، مرسته یې وکړو. نو الله جل جلاله دې توفیق راکړي چې د دغې محترمې میاشتې احترام وکړو. دا میاشت داسې ده لکه یو باچا چې استازی یو چاته واستوي، نو که د دغه استازي دغه قوم احترام وکوي، نو باچا به د دغو خلکو احترام وکوي، او که یې ناقدري وکوي باچا ته به دا قوم بیا ناقدره وي. نو الله جل جلاله دا د استازي په توګه راستولې ده. که موږ تاسو د دې احترام وکوو، الله به زموږ احترام وکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.